بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب وكوي دير د أهل كتابنا لو يردونكم چواروي تاسو من بعد إيمانكم پس د ایمان راوړلو ستاسونا کفارا کافران حسدا د وجه د حسدنا من عند انفسهم چې د دوی په زړونو کې دی من بعد ما تبینا پس د دینا چې ښکاره شوی دی لهم الحق دوی ته حق نفافو پس معفی وکړئ واصفحوا او مخواړوئ حتی تر دې پورې یأتی الله چې راولي الله پاک بأمره خپل حکم ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر څه باندې ډېر قدرت والا دی وأقيموا الصلاة وپابند کوئ د منځ وآتوا الزکاة ورکوئ زکات وما او هغه تقدموا چې تاسو مخکې لګئ لأنفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیر څه نیکي تجدوه نو تاسو به بیا مومئ هغه عند الله د الله سره ان الله بشک الله پاک بما په څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی ده وقالوا اوید لن يدخل الجنة چربا داخل نشي جنتا إلا مگر من هغه څوک کانا چې وي يهودن يهوديان او نصارا یا عیسیان تلک امانیهم الله فرمای دا د دوی ارزوګانې دي قل ورته پیغمبره هاتو راوړئ برهانکم خپل یقیني دلیل ان کنتم صادقین کچرې تاسو رښتینی بلا ولنا من اسلم سوچ تابع کړي وجهه خپل ځان لله الله تا وهو محسن او دوی خسته عمل کوونکی متبع د سنت وی منونکی د سنت وی فله دد پارا اجره اجر دد عند ربه در خپل سرا ولا خوف نبوي يرى عليهم فدوي باندي ولا هم او نبوي دوي يحزنون غمجن